بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ویس کرنی. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به مینوالو. د ډاکټر اسرار صاحب غزل درته ډالۍ کومه، هیله لرم چې خوښ به مو شي. ډاکټر اسرار صاحب وایي چې مینا سر کې ساسانه غوندې ښکاري، مینا سر کې ساسانه غوندې ښکاري، رسولې سر ته ګرانه غوندې ښکاري، او نه هغه راځي نه زه ورځم تپوس له، نه هغه راځي نه زه ورځم تپوس له، دا کیسه راته سورانه غوندې ښکاري. دلته شته دی د مجنون د خپو خاپونه، دلته شته دی د مجنون د خپو خاپونه، دا صحرا راته ودانه غوندې ښکاري. مشغوله لرئ راشه د یار خیاله، مشغوله لرئ راشه د یار خیاله، زړه مې ستړی او ستومانه غوندې ښکاري. ستا دیدن ځکه د سر په بیه اخلم، ستا دیدن ځکه د سر په بیه اخلم، دا سودا راته ارزانه غوندې ښکاري. مینه سر کې ساسانه غوندې ښکاري، رسولې سر ته ګرانه غوندې ښکاري. مینهوالو ویډیو وګورئ، شیر یې کړئ. د لوی الله په امان.